د خبرې مرغلرې د غږیز کتاب شپږمه برخه. له څلورو کسانو څخه پوښتنه نه کیږي. لومړی هلک تر څو چې بالغ نشي، دوهم ویده چې ویښ نشي، دریم لیونی چې روغ نشي، څلورم بوډا چې عقل یې د بوډاوالي له امله زیانمن شوی وي. لمونځ کوونکی په څلور ډوله ده. لومړی هغه چې 5 لمونځونه کوي، دوهم هغه چې په 8مه ورځ د جمعې لمونځ کوي، دریم هغه چې له مجبورۍ نه د جنازې لمونځ کوي، څلورم هغه چې د اختر په ورځ لمونځ کوي. څلور شیان دي چې زه یې نه غواړم. لومړی هغه ملګری چې زما په مقصد نه پوهیږي، دوهم هغه کالی چې زما ستر نه پکې پټیږي یا ما نه پټوي، دریم هغه سپرلی مال یا حیوان چې زما بار او بستر نشي وړلی، څلورم هغه ښځه چې زما ژوند ښه او خوږ نه کړي. څلور شیان دښمني رامنځته کوي. لومړی تکبر، دوهم حسد، دریم درواغ، څلورم چغلګري. څلور کارونه مخ توروي. لومړی درواغ ویل، دوهم بې شرمي او بې حیایي، دریم له خلکو څخه سوال کول، څلورم ښکنځل او پوچې خبرې کول. د ټولنې پرمختګ په څلورو شیانو کې دی. لومړی یووالی، دوهم علم، دریم دولت، څلورم زور او طاقت. څلور نیکۍ غوره دي. لومړی د غصې په وخت کې بخښنه کول، دوهم په یوازیتوب کې نیکی او عبادت کول، دریم په غریبۍ او مجبورۍ کې سخاوت کول، څلورم له وس سره کم مصرف کول. څلور شیان ذهن کمزوری کوي. لومړی ترش خواړه، دوهم په سټ یا په شا باندې خوب، دریم غم، څلورم اندېښنه کول. په دنیا کې څلور شیان د ځان وبال دی. لومړی ډیر اولاد، دوهم د مال نشت، دریم بیکاره ګاونډی، څلورم خاینه ښځه. له څلورو بې پامه حملو څخه وډار شه. لومړی ستا پر روح د ملک الموت حمله، دوهم ستا پر مال، پیسو او میراث د میراث خورو حمله، دریم ستا پر جسم او بدن د قبر د چینجیو حمله، څلورم د قیامت پر ورځ ستا په نیکیو د هغو کسانو حمله چې پر تا یې حق وي. د یو مسلمان دین تر هغه نه پوره کیږي چې دغه څلور خویونه په ځان کې پیدا نه کړي. لومړی له هغه څه نه به امید پرې کوي چې د نورو په لاسونو کې وي، دوهم د خپل ځان ښکنځل به اوري او صبر به کوي، دریم د عامو مسلمانانو لپاره به هغه څه خوښوي چې د ځان لپاره یې خوښ وي، څلورم د الله جل جلاله په وعدو به پوره باور او ټینګ اعتماد لري. څلور شیان روزي ډیروي. لومړی تهجد کول، دوهم استغفار ویل، دریم خیرات کول، څلورم د ورځې په اول او آخر کې د الله جل جلاله ذکر کول. د انسان عقیده په څلور ډوله ده. لومړی د یو خدای جل جلاله منل، دوهم مشرک، دریم شکمن کېدل، څلورم منکر. څلور شیان بدن ته خوښي وربخي. لومړی روانې اوبه، دوهم محبوب، دریم میوه، څلورم شنه منظره. څلور شیان نیکمرغي راوستلی شي. لومړی ښه کتاب، دوهم متې زوی، دریم ګرانه ښځه، څلورم ښه ملګری. زړونه په څلور ډوله دي. لومړی پاک زړه چې د روښانه ډیوې په شان ځلیږي. دا زړه د مؤمن دی چې مکمل روښانه دی. دوهم هغه زړه چې د مردارۍ پرده ترې تاو شوي وي. دا زړه د کافر دی چې پردې پرې پرتې وي. دریم هغه زړه چې چپه وي. دا خاص د منافق دی چې په هغه له پوهې انکار کوي. څلورم هغه زړه چې
ګډ وډ وي. دا زړه د منافق دی چې ایمان او نفاق دواړه پکې جمع وي. څلور جملې د خبرو د اوږدېدو سبب ګرځي. لومړی څه، دوهم څنګه، دریم ولې، څلورم چیرته. څلور شیان مخ ته روڼوالی ورکوي. لومړی وفا، دوهم سخا، دریم حیا، څلورم تقوا. له ښځې د څلورو خویونو هیله کیږي. لومړی په زړه کې نیکي، دوهم په مخ کې حیا، دریم په ژبه کې خوږوالی، څلورم په لاس کې کار. د مور او پلار په اړه 5 شیان په پام کې نیسئ. لومړی رټئ به یې نه، دوهم اوف به نه ورته وایي، دریم نرمې خبرې به ورته کوي، څلورم په وړاندې به یې عاجزي کوي، پنځم دعا به ورته کوي. لاندې شیان په پام کې لره. لومړی د لویانو په مخ کې ژبه مه کوه. دریم چې خبرې کوي سترګې او لاسونه مه اچوه. دریم ناچله لوټ چې ترې خبره هم یې مه کاروه. څلورم په کلي او کوڅه کې سپرلی مه ځغلوه. پنځم هیڅ کله چاته ناسمه او بېلارې خبره مه کوه. د دنیا په تکلیفونو او ستونزو کې 5 ډېر سخت دي. لومړی په پردي وطن کې ناروغي، دوهم په سپینګیریتوب کې غریبي، دریم د ځوانۍ مرګ، څلورم تر بینایۍ وروسته ړوندوالی، پنځم تر وصل وروسته بیلتون. د انسان د ژوند 5 حالتونه: لومړی ولاړه، دوهم ناسته، دریم پریوتل، څلورم ویښتیا، پنځم خوب. د 5 شیانو د محبت په وجه به 5 شیان هیر شي. لومړی د دنیا د محبت په سبب به آخرت هیر کړي، دوهم له مان سره محبت به حساب کتاب هیر کړي، دریم له مخلوق سره محبت به خالق هیر کړي، څلورم د ګناه له شیانو سره به مینه کوي او توبه به هیر کړي، پنځم له دنګو ماڼیو سره به مینه کوي نو قبر به هیر کړي. قبلې 5 دي. لومړی بیت الله چې د محمدي امت قبله ده، دوهم بیت المقدس چې د یهودانو قبله ده، دریم ختیځ لوری د عیسویانو قبله ده، څلورم بیت المعمور د ملائکو قبله ده، پنځم وجه الله د لارورکي حیران سړي قبله ده، لکه د بقرې سورت په 115 آیت کې چې ورته اشاره شوې ده. کله چې انسان مړ شي 5 سختۍ پرې راځي. لومړی د مرګ سختي، دوهم د قبر عذاب، دریم د قیامت په ورځ د عملنامې ویشل، دریم پر پل صراط تیریدل، څلورم پر پل صراط تیریدل، پنځم د جنت پر دروازه تیریدل. په نړۍ کې تر ټولو غوره 5 شیان: لومړی ریښتینی ایمان، دوهم ښه اخلاق، دریم سلیم عقل، څلورم روغ بدن، پنځم کافی رزق. 5 شیان درد د سر دی. لومړی د جزام ناروغي، دوهم د بیکاره سړي پور، دریم ظالم حاکم، څلورم جاهل عهدهدار، پنځم بیکاره گاونډی. د انسان د ژوند 5 نعمتونه: لومړی خوراک څښاک، دوهم جامې، دریم کور، څلورم ښځه او اولاد، پنځم څورلۍ. 5 خبرې د بې عقل او احمق نښانې دي. لومړی د جاهلانو مرسته کول، دوهم له هوښیارانو نه تېښته کول، دریم ښځې ته راز ویل، څلورم د نورو په مرسته نازېدل، پنځم بې ځایه ځان غوره ګڼل. د انسان د فضیلت او د غوروالي 5 درجې دي. لومړی نبوت، دوهم صداقت، دریم شهادت، څلورم صالح جوړېدل، پنځم اطاعت. 5 خویونه: لومړی انصاف راحت دی، دوهم صحت بضاعت دی، دریم سستی اضاعت دی،
څلورم راستی امانت دی. پنځم درواغ ویل خیانت دی. په جاهل کې 5 خویونه وي. لومړی بې ځایه غوسه کېدل، دوهم بې ګټې خبرې کول، دریم بې موقع او بې ځایه ورکړه، څلورم پر هر چا باور کول، پنځم دوست او دښمن نه پیژندل. د انسان په وجود کې 5 حسونه دي. لومړی لیدل، دوهم اوریدل، دریم بویول، څلورم خوند معلومول، پنځم لمسول. له مردارۍ څخه د خلاصون لپاره 5 ډوله غسل دی. لومړی د جنابت، دوهم حیض، دریم نفاس، څلورم اسلام راوړل، پنځم د مړي غسل. 5 شیان د فساد سرچینې دي. لومړی بیکاره ښځه، دوهم ژبه، دریم زور، څلورم ځمکه، پنځم زر. ما 50 کاله 15,000 کتابونه ولوستل او له هغو نه مې یوازې 5 خبرې د عمل لپاره غوره کړې. لومړی د نفس له کومو خبرونه چې خدای جل جلاله منع کړی یې له هغو نه ځان وساته، کنه د هغه له ملکه بیرون لاړ شه. دوهم ای نفسه د خدای جل جلاله په ورکړه راضي اوسه، کنه په بل مالک پسې وګرځه چې تر دې ډیره درکړي. څلورم ای نفسه که ګناه ته دې زړه کیږي داسې ځای پیدا کړه چې خدای جل جلاله هلته نه وي، کنه ګناه مه کوه. څلورم ای نفسه د خپل خدای جل جلاله عبادت کوه، ګنې د هغه درکړي روزي مه خوره. پنځم ای نفسه د خدای جل جلاله له مخلوق سره ښه اخلاق کوه او په زړه سوي ورسره مخ کېږه، کنه خپله ژبه بنده کړه او له چا سره اړیکې مه ساته. الله جل جلاله 5 شیان په 5 شیانو کې ایښي دي. لومړی په قناعت کې عزت، دوهم په ګناه کې خوند، دریم د شپې په پورته کېدلو کې هیبت، څلورم په لوږه کې حکمت، پنځم او د تمې په پرېښودلو کې توان او غنا. د الله جل جلاله قهر 5 ډوله نازلیږي. لومړی قیمتي او قحطي، دوهم وبا، دریم جنگ جګړې، څلورم ظلم ظالم حاکم، پنځم بې اتفاقي. له 5 شیانو سره مینه کوه خو چې 5 نور هیر نه کړي. لومړی له ژوند سره مینه وکړه خو مرګ مه هیروه. دوهم له ماڼۍ سره مینه وکړه خو قبر هم مه هیروه. دریم له ښایست سره مینه وکړه او خالق مه هیروه. څلورم له دنیا سره مینه وکړه او آخرت مه هیروه. پنځم له ټولو سره مینه وکړه او دوست مه هیروه. غوره ده د بد عمل او بدخویه شخص تر مرکې له مهرانو سره ناسته. دوهم د بې غیرتۍ تر ژوند د عزت مرګ. دریم تر حرامو شتو غریبي او بېوزلي. څلورم تر بې ځایه او بې فایدې خبرو پټه خوله اوسېدل. پنځم د بېکاره خلکو تر مرستې بېوسي. شپږم د تمې او د رسوایۍ تر حلوا د خپلواکۍ وچه ډوډۍ نه چلیږي. لومړی د ناپوهانو پر وړاندې د هوښیارانو دلیل. دوهم د شتمنو په ناستو کې د بېوزلو او نستمنو خبره. دوهم د خیالاتو په نړۍ کې د چا حکومت. څلورم د ظالم پر وړاندې د مظلوم چغې. پنځم د مرګ پر وړاندې د چا حکومت. شپږم د تقدیر پر وړاندې د چا تدبیر. په جنت کې به هر څه وي خو 6 شیان به نه وي. لومړی مرګ، دوهم خوب، دریم حسد او کینه، څلورم نجاست، پنځم بوډاوالی، شپږم ږیره به نه وي. وایي چې په جنت کې به یوازې د آدم علیه السلام ږیره وي. د نړۍ لومړني معلومات 6 شیان کافي دي. لومړی دین، دوهم علم، دریم شتمني، څلورم مروت، پنځم عفو، شپږم روغتیا. په دنیا کې راحت 6 درجې دی. لومړی د بدن روغتیا، دوهم د دولت ډیروالی، دریم خبره منونکې ښځه،
څلورم خدمت کوونکی زوی. پنځم ژمن او قانوني حکومت. شپږم په خپل ښار کې اوسېدل. مخلوق په شپږ ډوله دی. لومړی بندګان، دوهم الوتونکي، دریم څریدونکي، څلورم څیرونکي، پنځم چیچونکي، شپږم لامبوزن. د محبت شپږ درجې دي: رهجان، میلان، دلچسپي، محبت، عشق، جنون. خدای جل جلاله دا شپږ شیان نه خوښوي. لومړی پورته سترګې، دوهم دروغجنه ژبه، دریم هغه لاس چې بې ګناه کسانو ته آزار رسوي، هغه زړه چې بیکاره پلانونه پکې وي، پنځم هغه پښې چې د بدۍ پر لوري زور وهي، شپږم هغه شاهد چې درواغ وایي او د وروڼو په منځ کې د جګړې سبب ګرځي. غریب ته شپه ګټې رسیږي. لومړی همیشه بیغمه او ډاډه وي، دوهم د خدای جل جلاله په یاد کې ډیر مشغول وي، دریم له کینې او دښمنۍ څخه خلاص وي، څلورم حساب او کتاب ورسره په اسانۍ کیږي، پنځم له عذاب نه به خلاص وي، شپږم د نیک عمل ثواب به ډیر لاسته راوړي. د بریالیتوب مؤمنانو شپږ صفتونه. د بریالیو مؤمنانو شپږ صفتونه: لومړی په عاجزۍ سره لمونځ کول، دوهم له باطلو او عبث خبرو څخه ځان ساتل، دریم زکات ورکول، څلورم خپل بدن، نفس او مال پاک ساتل، پنځم امانت او وعده پوره کول، شپږم د لمانځه پوره ساتنه کول، یعنی په خپل وخت، آدابو او شرایطو سره کول. د دنیادار او شتمن لپاره شپږ زیانونه: لومړی تل غمجن او ناکراره وي، دوهم عبادت یې کم وي، دریم د خدای جل جلاله نافرمانی زیاته کوي، څلورم حساب به ډیر ورکوي، پنځم د حقوقو په نه ادا کولو به ډیر عذاب ورکول کیږي، شپږم ثواب به کم لاسته راوړي. بیړه کول په شپږو شیانو کې سنت ده، په نورو ټولو کې د شیطان کار دی. لومړی مېلمه ته په ډوډۍ ورکولو کې، دوهم د مړي په ښخولو کې، دریم د نجلۍ په واده کولو کې، څلورم د پور په خلاصولو کې، پنځم له ګناه څخه په توبه کولو کې، شپږم د اذان په اورېدو جومات ته په تللو کې. د قیامت په ورځ به 7 کسان د عرش تر سیوري لاندې وي، په هغه ورځ چې بل سیوری نشته. لومړی عادل پادشاه، دوهم ځوان عابد، دریم د جومات مینوال، څلورم په یوازیتوب کې له الله جل جلاله څخه ویره کوونکی، پنځم د الله جل جلاله لپاره د دوستۍ پالونکی، شپږم د ښایسته ښځې پر بلنې سربیره له زنا څخه ځان ساتونکی، اووم په پټه صدقه ورکوونکی. لاندې 7 شیان عملي کړه: لومړی لږه وینا، دوهم کم خواړه، دریم لږ خوب، څلورم زیات عبادت، پنځم په مجلس کې سلام اچول، شپږم نورو ته په مجلس کې ځان پرېښودل، اووم مخاطب په ښه نوم سره یادول. له 8 ډوله خلکو سره ملګرتیا وکړه او له 8 ډوله خلکو ځان وساته. لومړی هغه چې د ملګرتیا وړ نه دی، دوهم هغه چې احسان دې نه مني، دریم هغه چې بې سبب غوسه ورځي، څلورم هغه چې له آخرته بې پروا وي، پنځم هغه چې ټګ وي، شپږم هغه چې درواغ وایي، اووم هغه چې شهوت پرست وي، اتم هغه چې بې حیا او بې هیڅه پر خلکو بدګمانه وي، هغه چې د دوستۍ او ملګرتیا وړ دي. لومړی هغه چې په نیکۍ قائل وي، دوم هغه چې په سختۍ کې له آشنایۍ لاس نه اخلي، دریم هغه چې ویل او کول یې یو وي، څلورم هغه چې له کبره ځان ساتي، پنځم هغه چې عقل یې پر غوسه غالب وي، شپږم هغه چې بې تمې سخاوت کوي، اووم هغه چې ادبناک وي، اتم هغه چې د نیکانو دوست وي. شتمني او دولت ځکه غوره نه دی،
لومړی په دولت آینه کې اخیستلی شو خو نظر نه. دوهم په دولت بستری اخیستلی شو خو خوب نه. دریم په دولت کتابونه اخیستلی شو خو علم نه. څلورم په دولت دوستان اخیستلی شو خو محبت نه. پنځم په دولت زیورات اخیستلی شو خو ښکلا نه. شپږم په دولت بدني راحت اخیستلی شو خو روحي راحت نه. اووم په دولت سخاوت کولی شو خو عبادت نه. اتم په دولت دوا اخیستلی شو خو روغتیا نه. له اتو کسانو څخه په قبر کې پوښتنه نه کیږي. لومړی شهید، دوهم د اسلامي هیواد د سرحد ساتونکی، دریم چې د طاعون په ناروغۍ مړ شي، څلورم د طاعون په زمانه کې له طاعون پرته په بلې ناروغۍ وفات کیدونکی چې هغه پر هغې صبر وکړي او د ثواب هیله ولري. پنځم صدیق یعنی رښتینی. شپږم ماشومان. اووم هغه څوک چې د جمعې په شپه یا ورځ وفات شي. اتم هغه څوک چې هره شپه تر خوب مخکې سورة الملک لولي. دنیا پر اتو شیانو ولاړه ده. لومړی د لوی خدای جل جلاله په رحمت، دوهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت، دریم د حکیمانو په عقل او حکمت، څلورم د عابدانو په عبادت، پنځم د عالمانو په پند او نصیحت، شپږم د پاچاهانو په سیاست او عدالت، اووم د توریالیو په شهامت، غیرت او شجاعت، اتم د کریمانو په مهربانۍ. نه مهم نصیحتونه. لومړی په غوره کولو یعنی ټاکلو انتخاب یې ولوله. دوهم ژور غور وکړه. دریم د زړه له اخلاصه خدمت وکړه. څلورم په دلیل بحث وکړه. پنځم لنډې خبرې کوه. شپږم په جرأت مقابله کوه. اووم په مینه عبادت کوه. اتم په پاملرنه خبره اوره. نهم په اعتدال ژوند کوه. په نکاح کې 9 ګټې دي. لومړی اولاد کېدل، دوهم د سنتو پیروي، دریم پس له مرګه د اولاد دعا، څلورم د اولاد په مړینه صبر او د هغه ثواب، پنځم د کوچني اولاد په مړینه صبر او وروسته له مرګه هغه شفیع کېدل، شپږم په دین کې تقوا پیدا کېدل، اووم د دنیا ژوند راحت کېدل، اتم ښځه په دین کې کومک کوونکې وي، نهم د اولاد او اهل لپاره د حلال روزۍ په پیدا کولو د عبادت ثواب ګټل.